ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه ناجیه نجات یم او تاسې په خاورو کې زر اقتصادي خپرونه اورئ. کمپیوټر خو مې مخکې روښانه کړی. یو شمېر کسان د دوکانونو له لوړې بیې یا کرایې څخه شکایت لري. دوی وایي دومره ګټه نه کوي لکه څومره چې د دوکانونو کرایه ورکوي. خو ځینو نورو کسانو داسې لارې چارې موندلي چې هم ګټه وکړي او هم ځان د دوکان له کرایې څخه خلاص کړي. تقریبا ما داسې چې 10,000 روپۍ ما په دوکان باندې مصرف کړی دی. دا چې د دې سړي کاروبار څنګه دی خبرې به وروسته واورو. آیا کله مو له تیږې، لرګي او فلزاتو څخه زینتي شیان جوړ کړي دي؟ کندنکاري کوو کنه، په لرګو باندې، په وسپنه باندې، په ډبرو باندې کیسه هم لرو. په ښارونو او لویو بازارونو کې د دوکانونو کرایې لوړې وي، ځکه نو هغه کسان چې کمه سرمایه لري نشي کولای چې دوکان واخلي او یا یې هم په کرایه بنیسي. په دا ډول کسانو کې ځینې بایي چې کله د کاروبار لپاره دوکان په کرایه ونیو نو د دوکان کرایه دومره ډیره وه چې د میاشتې په آخر کې به د دوکان کرایه نشوی ورکولی. له همدې سببه یې کاروبار په ټپه ودرېد او تاواني شول. خو ځینې هغه کسان چې کمه سرمایه لري او د دوکان کرایه نشي ورکولی دې ستونزې ته یې د حل لاره موندلې ده. هماغه سیار یا ګرځنده دوکان یادوي؟ هو کمپیوټره، زما همکار جاوید اوربل همداسې چا سره خبرې کړې دي چې یو سیار دوکان یې جوړ کړی او د موټرو د ضرورت وړ وسایل پکې خرڅوي. مرکه یې په دې فلش کې ده، روښانه به یې کړم. په اوس وخت کې په ښارونو کې موټرونه زیات شوي دي او ځینې موټروانان خپل موټرونه ښکلي کوي، ځینې ټاپې او ځینې نور شیان پرې لګوي. دا ځل د یوه داسې سیار دوکاندار سره خبرې کوو چې همداسې شیان په کابل ښار کې په یوه سیار دوکان کې خرڅوي. دی لومړی خپل ځان معرفي کوي او بیا به د خپل کاروبار په اړه راته ووایي. نوم د ما ضیاء الحق دی، د جلال آباد د خوږیانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زندګي په کابل کې کوم. ډیکوریشن سامان خرڅوم د موټرو. خپله تخته مې جوړه کړه دغه ډیکوریشن سامان. بعد د هغې نه ما دا سوچ وکړو چې راځئ یو دوکان سیار جوړ کړم. 4 ټایره لري، هر طرف ته چې بوځم ما ته کوم مشکلات نشته ده. پخوا دې څه کار کوو؟ د هغې نه مخکې وروره جان ما مزدوري به مې کوله. بیا د هغې نه چې دغه کار ما شروع کړو، تخته مې جوړه کړه. 1 کال مې تخته وګرځوله. بعد د هغې نه ما د ګردو تکلیف و. بیا مې د هغې نه وروسته دا سوچ وکړو دغه سیار دوکان ما ځان ته جوړ کړه. د موقعیتونه سره کم انتخابوي چې سودا دې ډېره وسي؟ کوم ځای کې چې د موټرو بیروبار زیات وي په هغه ځای کې د موږ کار ښه کېږي. کوم ځای کې چې سرایونه زیات وي هغه ځای کې د موږ کارونه باید ښه وي. فکر کوم ډېرې سرمایې ته خو به ضرورت نه لري. که ته راته ووایې چې څومره سرمایه به دې د دې شیانو په اخیستلو باندې لګولي؟ 10,000 روپۍ ما په دوکان باندې مصرف کړی دی او یو 15,000 روپۍ ما پکې مال اچولی خپل. د الله نه شکرګزاره یم، کاروبار مې پکې ښه دی. د کابل غوندې په لویو ښارونو کې ډېر زیات دوکانونه هم وي. ستا سره کوم پام سو چې سیار دوکان ولري او هر ځای ته یې د خپله کراچۍ یوړلی سي او سودا وکړي؟ په خاطر د دې مې جوړ کړ چې ورور جانه بس دغه بوج د ما نه سر نه سپک شي. اوس په ټایرونو باندې دغه سیار دوکان د ما روان دی. خالی ډیکه ده ور لګوم اخلاص خپله روانه وي. نور دغه دوکان سیار چې ما کوم جوړ کړی دې خاطر نه مې جوړ کړ چې دغه سامان هم پکې د ما ډېر دی او بل عاید مې هم ښه دی ورسره. تخته کې ما مثال 200 پیدا کړی، په دې کې 300 زه پیدا کوم. بل دا ده چې فایده یې ما ته زیاته ده. بل دا کار شو چې باد و باران به شو، تخته به چې وه کور ته به تللم. اوس دا داسې یو هغه ما جوړ کړی چې په سیره پلاستیک پې واچوم لکه دوکان غوندې دی، پوه شو. بس بېغمه پکې ناست یم، که باد یي که باران یي که واوره یي ما ته کوم مزاحمت نشته دی. یو زیات اوځ مخکې لکه دې ځای نه چې ما حرکت وکړو په لیاقت خانه به تر سینما پامیره پورې به زه تلم. په تخته به چې ما وړله نو 3 ساعته 2 ساعت ما باندې لګېده. اوس 1 ساعت وخت را باندې نه لګېږي. د ورځې چې کوم دی زمونږ خرید و فروش تقریبا 3 سره 2.5 سره زر داسې که 3 زره وشي نو موږ ته پکې پاتې کېږي 400 500 داسې پاتې کېږي 600 پورې موږ ته پاتې کېږي په 3 زرو کې. او زه به وروستنۍ پوښتنه هم درڅخه وکړم چې د دې کاروبار یا سیار دوکان د لارې دي خپل مصارف او د کورنۍ مصارف پوره کولی سي؟ والا زندګۍ له شکر در راضي یم. خو داسې دی چې مثال خپل کور مې نه دی، کور مې نیولی په کرایې باندې 4.5 روپۍ د کور کرا ورکوم. بیا هم د الله نه شکرګزاره یم، کرام پکې وځي راته. مثال یو ډوډۍ پکې پیدا کوو یا سپوره یا پوره 4 شی مې وړو ځان ته پوه سې کور ته یې وړو. خو دغه نه الله نه شکرګزاره یم چې چا ته م لاس نه دی نیولی چې ما ته راکړې 2 روپۍ.
مرکه خو مو واورېده چې دې کس یو کوچنی سیار دکان جوړ کړی و او د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د موټرو د ضرورت وړ شیان خرڅول چې په ورځ کې له 400 نه تر 600 افغانیو ګټه ورته پاتې کېده. تقریبا 100 کاله مخکې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته موټر راوړل شو. کمپیوټره د سیار دکان هم د یو موټر شکل درلود، نو ځکه د معلومات وړاندې کړل. 100 کاله مخکې د کوم پاچا دوره وه؟ د امیر حبیب الله خان دوره. په رښتیا چې کمپیوټر د هر څه په اړه د په حافظه کې معلومات شته. دویمه برخه ته برابر شو. په دې برخه کې زما همکار له یو دکاندار سره خبرې کړي چې له مختلفو موادو څخه د کورونو لپاره زینتي شیان جوړوي. په خاورو کې سره خبرونه درنو اوریدونکو، په کابل ښار کې داسې یو شرکت راغلی چې پر اوسپنې، لرګي، شیشې او نورو شیانو لیکل کوي او تقدیرنامې او ستاینلیکونه آماده کوي او خرڅوي. د دې شرکت د مالک سره ناست یم. دی به لومړی ځان معرفي کړي او بیا به د خپل کاروبار او تولیداتو په اړه لږ معلومات راکړي. ما نوم احسان الله صمد دی او مونږ د تولیدي شرکت لرو. مونږ شرکت اولین تولیدي د خاص تحائف او تولیدي شرکت دی چې مونږ تحصیلنامې، ستاینلیکونه، کندنکاری کوو کنه په لرګو باندې، په وسپنه باندې، په ډبرو باندې، په شیشو باندې او په چرم باندې. هم دې شنو بس مونږ تولیدات دي. څومره وخت کېږي چې دا کاروبار مو شروع کړی؟ تقریبا 8 کال شوي دي. 8 کال نه دی خواته مونږ دا آغاز هم کړی دی او اوس پورې الحمدلله مونږ ډیر ماشینونه راوستي دي او دا سہولت هم کابل افغانستان ته راوړی دي. څنګه مو پام سو چې دې کاروبار ته لاس واچوي؟ هر یو سړی غواړي چې ډیر ګټه پورته کړي د خپل ژوند نه، د خپل انرژي نه، خپل ځواني نه. او بل خبره ده چې الحمدلله داسې یو کار وي چې د هغې کې سهولت زیات وي او آرامي پکې زیات وي. ما دې لپاره دا مسلک مې انتخاب وکړ چې ځان لپاره هم څه ګټه وکړم او خپل وطندار او خپل خپلوان ته هم، خپل لکه ملک ته هم یو خدمت وکړم. مطلب ما دا دې لپاره انتخاب وکړ چې دې آینده ډېر ښه وو. الحمدلله څه کم 8 کال چې شوي دي کنه چې ما لکه اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ښه شوی یم الحمدلله. او ورځ په ورځ ما مشتری ډېر زیاتېږي، خلک هم ډېر مونږ نه خوشحال دي. ما 8 کال مخکې دا ورته مې فکر کړی و کنه چې دا حتما موفق یم او الحمدلله اوس زمان یا تاریخ ثابت وکړو چې بالکل ما ورته ښه فکر کړی و. تاسو لږ مخکې وویل چې پر ډبرو او نورو شیانو کندنکاري کوئ. دلته خو زه میډالونه، ځینې ګیلاسونه یا پیالې او نلبکې هم وینم چې تاسو پرې لیکل کړي دي او یا لیکلو ته آماده کړي دي. او کله نور معلومات هم راکړئ چې نور څه شیان جوړوئ. مونږ عموما ستاینلیکونه جوړو، د خلک ته قلمونه جوړو، مډال ورته وایي چې مثال د مشران یو بل ته ورکوي کنه. خاص نن سبا د خلک پوهنتونونو کې چې فارغېږي هغې دپاره یو دوسیې وي له لرګو، مونږ هغه جوړو او د هغه نهاد لوګو یا نشان یا هغه ستاینلیک پکې د هغه سړي نوم پکې کندنکاري کوو او ډېر خلک دې نه خوشحال دي. او په شیشو کې هم مثال مونږ تزئینی د کور د پاره، د دفتر د پاره دا شیونه جوړو چې لکه د زینت وي، دوسیې، دا شیونه. دلته خو مو په شرکت کې نور کارګران او مزدوران سته، که لږ د دوی د معاش په اړه معلومات راکړئ. څومره پیسې دوی ته ورکوئ؟ مونږ شاګردان داسې دي چې تقریبا د 10,000 روپۍ نه شروع کېږي تقریبا 15,000 افغاني پورې مونږ د میاشتې ورته تنخواه ورکوو. که سنجش ته راسو، کله چې یو شی جوړوئ نو بیا سره کم سنجش ورته کوئ چې څومره مصرف پرې راځي او بیا تاسو یوه اندازه ګټه وټاکئ یا فایده وټاکئ او بیا یې پر هماغه شي هغومره ګټه واخلي له مشتریانو څخه. د بازار نرخونه ګورو، مثال دی او تولیدات چې په بازار کې څونه روپۍ دي او دې دپاره چې دوی بهر ملکونو نه وارد کوي او مونږ دلته جوړو اخی په لحاظ او بیا مونږ خپل وخت، خپل د دکان کرایه، خپل د افراد او کسان کارګران دغه تنخواګانی، دا شیونه مونږ ورته سنجش کوو. بیا غنه پس خپل یو څه فیصدي د خپل د ګټه هغه باندې اچو او مشتری ته ورکو. د دې لپاره چې مشتریان مو زیات سي څه کارونه مو کړی دي؟ مونږ سره بروشرونه، کارتونه او ویبپاڼې مونږ لرو
او نور تبلیغات لکه پلاستیکي خلطو کوم جوړ کړی دی او هر څه د موږ د لپاره ډیر ښه موږ مشتریان دي چې موږ ډیر خوشاله دي او دوی هر کله هر چاته مطلب موږ دفتر ادرس ورکې موږ کار نه خوشاله دي دای موږ تبلیغات باندې ډیر ښه اثر لري او موږ دفتر په سرک عمومي کې دی او لوی ځای هم نیولې دي او خلک ګوري لکه د ویترینونو مو جوړ کړی دی او هر څه ښکاري دی څنګه چې خلک تیریږي را تیریږي مطلب د موږ تولیدات ګوري او بیا دی راځي موږ نه د شنه اخلي. مشتریان مو څوک دي؟ موږ مشتریان خو تقریبا عام خلک هم دي، ټول دولتي نهادونه، د خارجيان، بهرني کسان، سپورتسمنان دي او ټول هر څه بس د موږ دغه ناخلي د تولیدات نه استفاده کوي. او که د وروستۍ پوښتنې جواب هم راکړي چې د کامیابۍ راز مو په څه کې دی؟ زه هم ډېر خوشحاله یم کنه لکه څنګه چې ما 8 کال مخکې تقریبا چې دا تصمیم ما اخیستی و او ډېر خوشحاله مې دې دپاره چې الحمدلله موږ ترقي ورځ په ورځ زیاتیږي او موږ مشتریان زیاتیږي او خلک موږ نه خوشحاله دي. دې دپاره زه ډېر افتخار کوم چې ما ښه تصمیم اخیستی و. ما تولیدات چې دي د افغانستان د افتخار وړ دي او خلک پې ویاړي چې موږ داسې تولیدات په افغانستان کې لرو او کوو. دلته یو کس راغلی دی چې د ځینو جوړ کړو پیالو په شاوخوا کې ولاړ دی. غواړم چې دی لومړی خپل ځان راته معرفي کړي او دا راته ووایي چې دلته څه دپاره راغلی. زما نوم رفیع الله لغماني ده. زه راغلی یم دا شرکت ته یو خپل ملګري ته یو ګیلاس جوړ کوم، خو دوی راته جوړ که زما د ملګري عکس یو طرف ته زما د ملګري نوم ولیکه. دا غواړم چې ورته تحفه ویسمه. دلته متوجه سلم چې دوی دا کار کوي، دلته راغلم. د نړۍ تر ټولو قیمتي تابلو د ادوارد مونش اثر دی. ډېر ښه. نو دا تابلو څومره قیمتي ده کمپیوټره؟ 160 میلیونه ډالره. دا خو په رښتیا چې ډېره قیمتي تابلو ده. دا دی د دې تابلو تصویر هم د کمپیوټر په صفحې باندې راغی. تابلو کې یو سړی ښکاري چې خپل مخ یې په دواړو لاسونو ټینګ نیولی او خوله یې داسې پرانیستې لکه چغې چې وهي. له همدې امله د دې تابلو نوم چیغه دی. او اوس به کیسه واورو. زما نوم ظهور ده. کور نه مجوان کې 15 کسانه وتلی استو. اقتصادي استون زمونږ زیات دي، قیمتي ده او زمونږ د سبزیو دکانو اول کې خو گزاره کېدله، اما پس لاغنه شیان زیات قیمته شو. مونږ خپل کور ته مواد تیا کوی نه شو. د مونږ دکان ضرر او کاندو لپاره کابل ته راغلو. اوړ کې جاله خرڅو او په جیمه کې سوب خرڅو ترڅو کوی شو چې خپل کورنۍ ته او زامنو ته یو شی برابر کو. ورځ کې 1500 افغانۍ پیدا کوم. په همدې ځکه وای شم چې د خپل کور ماشومانو او کورنۍ مصرف برابر کړم. دوستانو، یادونه شوه چې یو کاروبار په کمې سرمایې هم کېدای شي، خو سنجش ته ضرورت لري. له بل لوري په کاروبار کې د مشتریانو ذوق ته پاملرنه د کاروبار د پرمختګ سبب ګرځي. که انټرنیټي اسانتیاوې لرئ نو په www.tajala.af انټرنیټ پاڼه کې زموږ ټولې ښوونیزې خپرونې لوستلی او اورېدلی شئ. که تاسو په کاروبار کې داسې سنجشونه کړي وي چې کاروبار مو پرمختګ ورسره کړی وي او که غواړئ چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړئ، په دې شمېره موږ ته زنګ ووهئ. 0 250 01 او په دې پته موږ ته لیک را لېږلی شئ. د افغانستان تعلیمي مؤسسه د پوسټ بکس شمېره ده 19 کابل، افغانستان.